په عادي سترګه ورته مه ګوره. ګندنه یو داسې سبزي ده چې ډېرې ګټې لري. سلام او هیله ده چې روغ صحت ولرئ. نننۍ موضوع مو د ګندنې په اړه ده. ګندنې ګټې درته ښایم. په ګندنه کې 90 سلنه اوبه، 1 ګرام پروتین، 5 ګرامه شکر دی. په ګندنه کې ویټامین A، ویټامین B، ویټامین C، کلسیم، فاسفورس، پتاشیم، مګنیزیم، اوسپنه، ګوګړد او کلورین شتون لري. د ګندنې ځینې ګټې تاسو ته ښایم. 1. ګندنه غږ صافوي. که چیرته غواړئ ستاسو غږ صاف شي، روزانه ګندنه مصرف کړئ. 2. ګندنه بلغم خارجوي. که چیرته ستاسو دماغ چرک لري، کولی شئ له ګندنې څخه ګټه واخلئ ترڅو ستاسو چرک له منځه یوسي. 3. ګندنه کولمې پاکوي. 4. ګندنه شیدې زیاتوي. هغه مېرمنې چې ماشوم ته شیدې ورکوي کولی شي له ګندنې څخه ګټه واخلي ترڅو شیدې زیاتې وي. 5. ګندنه شریانونه نرموي. 6. ګندنه د میکروب ضد دی. 7. ګندنه اعصاب اراموي. 8. ګندنه جنسي قوت زیاتوي. 9. ګندنه د غټوالي مخنیوی کوي. 10. ګندنه جسم ته ښه طاقت ورکوي. 11. ګندنه هضمي سیستم قوي کوي. هغه کسان چې هضمي سیستم یې کمزوری وي کولی شي روزانه د ګندنې څخه ګټه واخلي ترڅو سالمه معده ولري. 12. ګندنه د قولنج ناروغۍ ته ډېره ګټه لري. 13. ګندنه د ګېډې څخه چینجیان خارجوي. که چیرته کوم کس په خېټه کې چینجیان ولري کولی شي له ګندنې څخه ګټه واخلي ترڅو چینجیان یې له منځه لاړ شي. 14. ګندنه د سل ناروغۍ ته ډېره ګټه رسوي. 15. ګندنه د وینې لوړ فشار منظم ډول ټیټوي. 14. ګندنه مثانه او پښتورګي التهاب سموي. 15. ګندنه د ټولو مردارو دانو مخنیوي لپاره هم ګټوره بلل کېږي. هغه کسان چې مخ کې دانې وي کولی شي له ګندنې څخه ګټه واخلي ځکه چې ګندنه کې داسې ویټامینونه دي چې دانې له منځه وړي. 18. ګندنه هغه کسان چې وینه یې کموي هغوی ته زیاته ګټه لري. هغه کسان چې وینه نه لري یا د وینې د ناروغۍ باندې اخته وي کولی شي له ګندنې څخه ګټه واخلي ځکه چې ګندنه وینه زیاتوي. 19. د ډېر سخت ټوخي لپاره تازه ګندنه لږ څه شاتو سره ګډ کړئ او سهار په نهاره یې وخورئ. ټوخی به مو ارامه شي. 20. ګندنه د هغو کسانو لپاره د بندونو درد لري یا روماتیزم دردونه لري هغه ته ډېره ګټوره ده.